چې د الله سره د محبت الله به د ارمانونه ټول پوره کړي، چې د الله سره د محبت الله به د ارمانونه پوره کړي. دلیل فلنولینک قبلة ترضاها. د رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره محبت ته پوښتنه مه کوه چې څنګه محبت ګوره ارمانې ولا پوره کړو. موږ دا غواړو چې الله زموږ ارمانونه پوره کړي او هر سره راکړي، خو ګوره د دین نه لرې، د دیندارۍ نه لرې، د دین دپاره د قربانۍ نه لرې، او یا الله راکړه او هر څه راکړه. نو ته هم څه وکړه که نه، محبت وکړه د دغه الله سره، د هغه د دین سره، د پیغمبر سره قرباني ورکړه، دینداري وکړه. ګوره چې الله د ارمانونه پوره کوي که نه پوره کوي. فول وجهك شطر المسجد الحرام، نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام. اولی پیغمبر ته ووایي، ولې؟ ځکه چې قدوه د خلکو چې کومه نمونه او پیشوا او امامي چې هغه یو کار نه یې کړی خلک یې نه کوي. نو دې نه دا فایده راووته چې مشر، امام، عالم، مفتی صاحب، دوی به د ټولو نه اول په نیغه لار باندې د اوسېدو کوشش کوي چې شاته پسې خلک نیغ روان. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، او چرته چې یې تاسو نو واړوئ مخونه خپل په طرف دغه کعبې. دې کې فایده د دین یو څو حالات مستثنا دي. یو د سفر په دوران کې نفلی موز په سورلۍ استثناء ده، یا د دشمن سره جهاد روان دی او بالکل پکې موقع نه میلاویږي د مونځ کولو، نو بیا به مونځ کې که رواني که په سورلۍ یي، نو دغه حالات استثنایي دي که مخکې هر طرف ته. دریم پرون موږ ذکر کړو چې یو سړی کوشش وکړي، اجتهاد وکړي ښه د قبلې د لټولو، او د یعنې یو نتیجې ته ورسي چې دا ده، مونځ چې وکړي وروسته ورته پته ولګېده چې قبله خو دا نه وه بله ده، نو مونځ یې وشو. دا درې قسمه حالات دلته استثنایي. دین علاوه چې مونځ کې قبلې ته ورمخ کې بله فایده. ولې؟ سوال ولې؟ جواب الله غواړي چې د امت ټول یو موټی. تاسو ته پته شته چې د ماښام بانګ ووایي، اذان وشي او مونځ کېږي، د امت دنیا کې چې کوم ځای کې ماښام شو که نه، د ټول امت مخ چې دی قبلې ته کعبې ته امت یو کول مقصد دی. صحیح ده ته په امریکا کې اوسېږي، صحیح ده ته په پاکستان کې، ته په افغانستان کې، ته په انډیا کې، ته سعودي کې، ته هر ځای کې، خو موږ ته یو یو، موږ وروڼه یو، موږ د یو بل دپاره داسې یو لکه یو بدن. د دې ځای نه دا خبره ده چې الله داسې هم کولی شو چې مشرق والا دې هغه طرف ته کوي، مغرب والا دې دلته کوي، جنوب والا دې هلته وي، شمال والا دې هلته وي، یا عرب دې دلته وي، عجم دې دلته وي، یا مکې والا دې دلته وي، مدینې والا دې هلته وي. کولی شو که نه شوه؟ داسې ولا رب العزت غواړي چې دا امت یو پاتې شي، خو موږ زور لګولی دی چې موږ به یو نه پاتې کېږو. موږ کوشش کوو چې بس دا امت تقسیم شي، کله د قوم په نوم، کله د ملک په نوم، کله د مذهب په نوم، کله یعنی قسمه قسم طریقې، او دا دشمن دا دسیسې موږ کې راچولي. دشمن زموږ تماشه کوي د مسلمانانو، او موږ په یو بل پورې نښتي. الله دې مسلمانانو کې اتفاق راولي، او الله دې امت یو موټی کړي، او الله دې د امت په زړونو کې چې یو بل ته کم حسد او کینه د الله دې هغه لرې کړي. د الله دې رحم ته وګوره، الله ډېر مهربانه باچا دی. وایي مخکه په طرف د مسجد حرام، نو فایده دا یاده کړه، دې کعبې ته مخ کول دا اله لازمي چې کله ته کعبه یې نه نږدې، او چې لرې تې لاړې بیا په طرف جهت. دا د الله رحم دی. ګورئ ښه، اوس که الله ویلی چې عین دغه کعبې ته به هر سړی مخ کوي، څومره به ګرانه وه، موږ به معلوموله څنګه؟ بیا زه نیغ ورته ولاړ یم که نه یم ولاړ، لږ دې خوا شیم، لږ اخوا شیم، دې خوا بل ولاړ دی، اخوا بل ولاړ، هغه بل هغه طرف ته ولاړ. الله اکبر. الله خبره اسانه کړه، وایي په جهت
په طرف. نو اوس مثال کې اسی مثال کعبه دې طرف ته ده، موږ دې طرف ته مخ کوو. اوس دا کعبه یا خو په منځ راځي یا اخوا راځي یا دې خوا راځي، خو جهت یې دا دی. دا د الله رحم دی په دې امت باندې. ذکر ان الله تیر شوید کې ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، الله په خلکو مهربان دی. وان الذين اوتوا الكتاب، او یقینا هغه کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، لیعلمون انه الحق من ربهم، خامخا پوهېږي چې دا خبره حق دا د طرف د رب د هغوی نه. د قبلې دا بدلېدل حق دی. کتاب چا ته ورکړی شوی دی؟ یهودو نصاراو ته. د هغوی په کتابونو کې دا مسله ګوره وخت دومره واضحه خبر راغلی ده چې اخري نبي چې راشي نو د هغه قبله به بیت المقدس شي، بیا به د بیت المقدس نه واوړي څه ته؟ کعبې ته. دا پکې لیکلی شوي او په کتابونو کې. الله وایي د دې خو هغوی ته پته وه. وما الله بغافل عما يعملون، او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې دوی یې کوي. تعصب د دوی بیانېږي. ګوره ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، او کچرته ته راوړي هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب هر یوه نښه، ما تبعوا قبلتک، تابعداري نه کوي دوی د قبلې ستا. وخت ورسره مه ضایع کوه. که ته هر قسمه دلیل دوی ته وښیې نو دوی ستا خبرې ته غاړه نه ږدي. وما أنت بتابع قبلتهم، او نیت تابعداري کوونکی د دوی د قبلې. دلته دا نفي چې ته به تابعداري نه کوې، اصل کې معنی به کې نهي پرته ده. الله وایي ته به نه کوې، یعنې الله د طرف نه منع کړی شوی دی چې ته به تابعداري نه کوې او ته یې نه کوې. نو نفي به کې هم ده، نهي به کې هم. دې کې دا فایده ده که او په دې زړه یې ولیکه. باطل په خپل دین باندې دومره ننګ کوي. ګوره ما او تا په حق یو په خپل دین به ننګ نه کوو. هغوی نه مني موږ سره زموږ دا قبله مني. الله وایي که هر آیت راوړي نه یې مني، دومره مضبوط دي په خپل باطل. مسلمان به نه مضبوط. افسوس په دې بعضو سړي له ورشي چې د دشمن د خوشحالولو دپاره، دنیا د لالچ دپاره خپل دین به پټۍ را پټوي، خپل دین پسې به خبرې شروع کړي، دین نه به مذاق جوړ کړي. هغوی په باطل باندې دومره په نره ولاړ دي. ما ورته پکار چې په دې حق باندې په نره ودرېږو.